بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزیزانو، الله رب العزت یو کړي ټول خپل قدرمنو کورنۍ سره روغ او جوړ اوسئ. ملګرو، لکه څنګه مې چې تاسو سره وعده کړې وه، کله چې د ایهاب په تړاو یا د افغان اډمیشن پروګرام په تړاو معلومات راغلل، نو زر تر زره به تاسو سره شریکوم، ځکه د دغه ایهاب وخت ډیر کم وي. نو دا د الحمد نن مو د ډپارټمنټ جسټس او نورو اداراتو سره ډیر یو مفصل مجلس درلود. په دغه مجلس کې مو په ډیرو مواردو خبرې وکړې او هغه اړین موارد چې تاسو غوښتنه کړې وه، زموږ د استازو سره مو خپل موضوعات او مشکلات او غوښتنې سوالونه شریک کړي وو. هغه مو د پریس ریلیز له لارې هم موجوده وزارت او ادارات ته واستولي وو او میډیا سره هم شریک کړي وو، او نن مو هم یو ځل بیا د دې په اړه خبرې وکړي، ور وم رسول. نو عزیزانو، دا د نن تاسو سره دا شریکول غواړم چې را روانه هفته د را روانې هفتې په شروع کې، یعنی د تقریبا نن اتم دی، نو د را روانه هفتې په شروع کې به دغه ایهاب یا د ایهاب د لاندې یا د فلم ریونیفیکیشن کوم برخه چې ده د افغان اډمیشن پروګرام به شروع کیږي، او د دې فورمې چې دي دغه فورمې به د الکترونیک د لارې، یعنی د کمپیوټر د لارې چې تاسو که چېرته پی ډي ایف ډاکومنټس لرئ، نو هغه به تاسو اپلوډوئ او خپله فورمه به ډکوئ او ډپارټمنټ ته به یې وراستوئ. ورسره دغه فورمې به تاسې کولی شئ چې چاپ یې هم کوئ. یوازینۍ غوښتنه یې دغه وکړه که چیرته دغه فورمې تاسې په کمپیوټر ټایپ کوئ، نو دا به ډیر بهتر راشي، تر څو دا کوم شپږ هفتې چې دوی ورکړي دي او دغه د تعداد ته رسیدګي کول، نو دوی ته به هم ښي، او ستاسې په کوم دوستانو ته یا خپلوانو ته یا کورنیو ته چې درخواست ورکوئ، د هغوی په هغه مشخصاتو یا په هغه ایډنټیټي په هغه کې به هم ډېر سره مرسته وکړي. دا یوه موضوع. بل د پاسپورټونو مسله ډېرو دوستانو موږ سره شریکه کړې وه. هغه مو هم یو ځل بیا تاکید وکړو. نورو اداراتو هم ډېره غوښتنه وکړله، یعنې ټولو اداراتو نه موږ ډېره منندوی هم یو، لکه د ایمیګرنټ کونسل اف آیرلینډ، آیریش ریفیوجي کونسل، ناسک او دوراس، سټیزن انفارمیشن، داسې نور که څوک کوم اداره رانه یاده وتلي، یعنې ډېر باید موږ قدرداني وکړو. موږ افغانانو لپاره ډېرې منډې تړلې وهي. زموږ د افغانانو د کمیونټیانو او د افغانانو د اداراتو څخه یوازې افغان کونسل اف آیرلینډ یا موږ وو. باید نور دوستانو باندې موږ کوو چې فعاله شي، بعضې دغه فورمو کې په ډکولو کې باید مرسته وکړي. نو دوستانو، دغه تعداد بیا هم هماغه 1500 دی، او په دغه 1500 کې به هر هغه دوست کولی شي چې درخواست وکړي چې دلته تقریبا د څو کلونو راهیسې قانوني میشت وي په آیرلینډ کې. یعنې دغه یو خوشخبري تاسو ته بله هم درکوم، هغه دوستانو چې ویره یا تشویش درلود، چې دوی به وکولی شي د د لیف ټو ریمین سره، او یا هم د ایو ټریټ رایټس، کوم هغه دوستان چې د یو کې نه دلته راغلي دي، برټش دي، هغوی به وکولی شي دې سکیم ته یا د پروسې ته کې به راځي او که نه به راځي. یعنې تاسو ته زیره در کومه چې په دغه پروسه کې او په دغه سکیم کې کوم یو کې نه چې دلته راغلي دوستان دي اوسیږي، هغوی هم ورکولی شي درخواست وکړي، او هغه دوستان چې دلته لیف ټو ریمین لري، یعنې هر هغه افغان چې دلته قانوني اوسیږي، هغه کولی شي دې ته درخواست وکړي. پاتې شوه یو بله موضوع، یعنې هر افغان کولی شي څلور تعداد ته درخواست وکړي، خو په هاوس هولډ کې، یعنې که چېرته دوه ورونه په یو کور کې اوسیږي، نو هغه بیا د فیرنیس هغه د دغه خطر اجازه نه ورکوي چې په یو کور نه، یعنې 8 نفرو ته به درخواست کوي. که چېرته یعنې د هر یو هاوس هولډ نه، د هر یو کور نه یو تن کولی شي چې دغه سکیم ته درخواست ورولېږي. نو د اکاموډیشن په باره کې مو هم موضوعات ورسره رد بدل کړل. مال بعضې دوستان به مشکل به وي، خپل هڅه به کوي، کوښښ به کوي، خو بیا هم ویل موږ به یې فکر پرې وکړو. خو تر اوسه پورې دا فیصله شوې ده چې هغه افغانان تاسو درخواست کوئ، هغه افغانان به دلته تاسو په خپل مصرف راوړئ، او ورسره به تاسې هغه اکاموډیشن چې دی هغه به تاسو ورته پرووایډ کوئ. د تعداد په اړه، د هغه اشخاصو په اړه چې تاسې کولی شئ درخواست ورته وکړئ،
پاغي ولک لنډه رڼا واچوم خپل کډی ته اف کورس درخواست ورکولای شي کوچنی په دې ډېرې خبرې وشولې چې که چېرته تاسې وراره یا ورېرې ته درخواست ورکوئ نو هغه باید تاسې ورسره هغه اسناد ضمیمه کوئ یعنې چې تاسو ته دغه ګارډینشپ یې تاسو ته درکوي درته نو د هغې باندې ډېرې خبرې وشوې چې تاسې ګارډین هستئ او تاسو سره به باید د حکومت یو موثق ورقه یا ډاکومنټ یو څه در سره نو ورور یا خور دغسې درخواست کولی شي مور پلار ته نیکه ته یا نیا ته او همدغسې بل کوم د کورنۍ هغه غړی چې تاسې د څو کلونو راهیسې هغه سپورټ کړی اوسېږي په دې مو هم خبرې وکړلې بیا یې یو بله خوشخبري راکړله او هغه دا وه چې وایي موږ دلته یو بله کټګوري چې د هغې ته ریسک کټګوري کې راځي 2A18 دی دې د ورته سیکشن ورکړی دی هغه کولی شي چې کلوز فیملی ممبرز اولډ پرسنز تاسو کولی شي زړو خلکو ته درخواست ورکوئ ورسره په ضمن کې د کورنۍ غړي چې کوم ماشومان چې دي هغې ته درخواست ورکوي او یا هم فیمیل پیرنټس چې دي سنګل وومن اینډ ګرلز چې دي پرسن وذ ډسیبلیټیز چې هغې ته تاسو درخواست کولی شئ او پرسنز whose previous employment exposes them to risk هغه کسان چې هلته اوسیږي او ژوند یې په خطر کې دی نو دا هغه ریسک کټګوریز دي کوم خلک چې په خطر کې دي یعنې دلته به یو تقریبا فیصدي به ورکوي د فیصدي د لحاظه به دوستان قبلیږي پروپوزر چې کوم دي دې خوا نه چې تاسو درخواست کوئ د دوی دپاره یا د ځانون ستاسو دپاره تاسو کولی شئ چې 4 دوستانو ته درخواست ورکوئ او دغه دوستان چې راځي دلته دا به په ټمپرري ریزیډنس هغه دغه کې راځي یعنې موقتي به دلته راځي او بیا تاسو کولی شئ چې هغې ته د لانګ ټرم ویزې دپاره هغه ډي کوم ویزه چې د هغې دپاره دلته درخواست کېږي او بیا به هغه کارونه یې پر مخ وړئ بله موضوع تاسې کولی شئ چې د هغه دوستان چې دلته درخواست ورکوي د هغې کوم هغه ریکوایرمنټس چې دي تر اوسه موږ چې موږ ته لاسته راغلی دا دي چې د هغوی ایډنټیټي اف کورس دا به تاسې دې ته ورکوئ دیر ګډ کریکټر وی آر ګاډ ای ویډینګ فارم دا به کېږي نو ستاسو ایډنټیټي ستاسې ویډینګ به کېږي د ګاډا تاسو دلته کرکټر ښه دی جنګ جدل هم نه دی کړی کوم سابقه د کرایم نه لرئ او ورسره به د ریونیو ټیکس کلیرنس سرټیفیکیټ هم تاسې کولی شئ او ورسره به تاسې دلته د حکومت دا ښیي چې تاسې دا کومه کورنۍ چې تاسې راوړئ په دې یو برډن نه اوسېږي او تاسې کولی شئ د هغې د مالي یا کوم لګښتونه چې دي هغه تاسې وتوانېږئ چې هغه ته یو څه وخته پورې تر څو چې هغه قانوني کېږي او بیا هغه اسنادونه پوره کېږي او خپل ژوند پر مخ وړي تر هغې وخته پورې تاسو وکولی شئ چې دې ته مالي لګښت ورکړئ او د دغه دپاره کوم دوستان چې تاسې راغواړئ د هغې نه ایجنسي اف دی بینیفیشریز چې کوم دي د هغوی فیملی کنیکشن د هغوی یعنې تاسو سره کوم کنیکشن د فیملی لري نیچر اف د تھریټ to freedom safety of the beneficiaries کوم خطرات چې هغوی ته مواجه دي هغه باید تاسو دلته په اثبات ورسوئ او ورسره په ضمن کې کوم ولنربیلیټي یعنې کوم صحي مشکل چې لري یا بعضې نور مشکلات چې لري په دې هم باید تاسې باید دا ورته اسناد ورته شواهد ورته ور وړاندې کوي ورسره دوستانو تاسو ته د کوم تاسو چې درخواست کوئ یو هغوی ته راځي نو تاسې ته باید پاسپورټ پکار دی تاسو سره باید افغاني پاسپورټ یا آیرش پاسپورټ یا ټراول ډاکومنټ یو څه در سره IRP کارډ در سره باید اوسېږي ګاردا ای ویرینګ څنګه مې چې مخکې هم ویلي او ریونیو ټیکس کلیرنس ته دا پکار دي او ورسره په نو دوستانو بله موضوع چې ډېره مهمه ده د ای ویټینګ ده په ای ویټینګ کې تاسې چې کله ویټینګ کوئ نو تاسو سره 10 ورځې دي په دغه 10 ورځو په جریان کې تاسو کولی شئ چې خپل ویټینګ مکمل کړئ هغه د ISD د ویریفیکیشن په تھرو باندې او د GNVB کوم دغه چې د لارې چې کېږي نو هغه به ډیکلیریشن په تاسو کوئ او هغه ISD تاسو به کمپلیټ کوئ بیا به دې ته تاسو ورستوئ بله موضوع چې دا یو ځل بیا هم تکرار کومه د اکاموډیشن ده په اکاموډیشن ډېرې خبرې وشوې ما خپل کوم دوستانو چې غوښتنې کړې وي او خپل ذهن کې مې څه وو هغه مې ور وړاندې کړل
دوستانو د اکامډیشن لپاره چې کوم رد عمل یا کوم قوانین دوی ټاکلي دي هغه داسې دي هغه چا نه چې تاسې لیټر یا اپروول راواخلئ چې کورنۍ مراجع هلته به اوسېږي نو هغې سره دوی به یې رابطه کوي یعنې هغه شخص یا فرد سره دوی رابطه کوي چې آیا تاسې که چېرته دا کورنۍ دلته راشي تاسو کولی شئ چې دوی ته بیا دغه د اکامډیشن یا د ځای بندوبست وکړئ نو د هغه اپروول ضرور دی. بله موضوع دوستانو نو که چېرته وایي د پراپرټي والا دوی سره رابطه ونه کړي نو بیا مشکلات پر سره جوړ شي. د افغانستان نه چې تاسو څوک راغواړئ د هغې دپاره کوم اسنادونه ضرور دي یو ځل بیا هم پې لنډه رڼا اچومه. نو اوریجنل پاسپورټ issued by the Islamic Republic of Afghanistan, original national identity card issued by Islamic Republic of Afghanistan, original employee cards issued by the international organizations such as UN, EU, USA, او original employee cards issued by the Islamic Republic of Afghanistan. دلته یو موضوع مونږ په دې بحث وکړو دغه اوس کوم رژیم چې دی کوم حکومت چې دی دغه باندې بحث وشو چې د دوی پاسپورټونه چې کوم پاسپورټونه دي دوی شریک کړي دا موږ نه منو. موږ ویل چې حکومت دی اوس همدا حکومت دلته خلک به څه کوي خو دوی ویل موږ به په دې کار وکړو. کوم ویکر پروف چې دي یعنې ضعیفه کوم هغه شواهد او اسنادونه چې دي هغه کاپي آف پاسپورټ issued by Islamic Republic of Afghanistan دا اوس چې کوم حکومت دی کاپي آف د نیشنل آیډنټیفیکیشن آیډنټي کارډ issued by یعنې کاپیانې چې کوم دي دغه ضعیفه اسنادونه دي او ضعیفه ایویډنس او پروف دي. کوم دوستان چې تاسو دلته راغواړئ د هغوی کوم د اسنادونه چې دي هغوی سره باید په لاس وي چې تر څو وکولی شي دلته بېرته تاسو ته دلته راستانه شي. نو ښه دوستانو نو کوم دغه که چېرته تاسو ریفیوز شئ نو تاسې ته 20 رسمي ورځې درکول کېږي نو تاسو تر څو وکولی شئ چې اپیل وکړئ. ناگفتن نمانه که امی اسکیمی که هست تقریبا 6 هفته هسته یعنی باز هم تقریبا گفت که هفته آینده شروع میشه و تقریبا برای 6 هفته این پروسه جریان خواهد داشته باش تا شما بتانید که درخواستای خود را برای دیپارتمنت جستیس رای کنین. وقتی که اگر ریفیوز میشین باز میتونین که شما اپیل کنین و یا هم در 20 روزی داخل یا در 20 روزی رسمی شما میتونین که درخواست رای کنین و شما میتونین که پس تقریبا در 50 روز امی دیسیژن رو که اپیل میکنین ای باز پس برای شما جواب در 50 روز رسمی برای شما پس بیا دیگه اپلیکیشن فارمز و گایدن داکومنتس که هسته این نکست ویک در وبسایت شریک میشه انشالله العزیز. شما هم در وبسایت سر بزنین تاسو کولی شئ چې وبسایت ته ګورئ راګورئ مونږ به هم تاسو سره شریک کوو. په الله مو سپارم زه به نور کوم معلومات چې تاسو ته راځي تاسو سره به شریکوم.